ربنا الله یو بیا په هغې باندې کلک ودرېږي نو دی به بیا د دعوت کارم کوي دی به نور خلک هم خو ته رابلي او د بدو نه به منع کوي نو کوم سړی چې د دعوت کار کوي د هغه دپاره یې 8 آداب ذکر کړي یو دا دی چې دی دعوت خلکو له ورکوي نو الله ته به خلک رابلي دویم دا کم سړی چې داعی دی او د دعوت کار کوي نو دی به په خپل عمل برابروي ځکه د بې عمله مولا خبر هم په چا باندې اثر بیا دا نه کوي چې څومره در کې خپله تقوا موجود و خپله دې په عمل کو په خلکو به دې خبره زړه ته به د هغوی بیا کوزېږي دریم که دنه چېرته چا تپوس وکړو چې ته د کم مسلک کمې ډلې سره تعلق ساتي به لنډه خبره دې ورته کوي چې انني من المسلمین زه یو مسلمان رور یم ستا الله او د الله د رسول تابعدار یم بل دا چې د دعوت کیفیت طریقه به یې صحیح نو الله وایي هغه دا ده چې په ښایسته طریقه باندې به په اخلاقو به خلکو له دعوت ورکوي رد بد کنزل وغیره دا به نه کوي که بل سړي دته چېرته کنزل وکړو نو ادفع بالتي هي احسن نو دی به د هغه بدي چې کوم ده دته چې چا کنزل کړي د هغې به دی په ښایسته طریقه باندې رد کوي کنزلو بدله کې به کنزل نه کوي نو چې کله دې په دې طریقه باندې دعوت کو خلکو ته نو الله وایي اثر یې دومره لوی دی هغه کس چې ستا سره اوسه پورې دشمني به کوله او به ستا څه وګرځي ولی حمیم مخلص دوست به دې جوړ شي بیا ذکر شو چې دا خصلت او دا صفت الله چاله ورکوي دا کم سړی چې بل ورسره بد کوي او دی ورسره ښه کوي نو الله وایي دا 2 خلکو ته زه ورکوم یو هغه خلک دي چې هغوی څه صبرناک چې تا ته بل سړی هر څومره کنزل کوي ته به کوي دی که نه زه خو د الله د دین ته یې رابلمه د دې دپاره به زه هر څه برداشت کوم صبر دویم ذو حظ عظیم الله وایي دا هغه چاته زه ورکوم دا خصلت چې هغه د لوی برخې والی نو لوی برخې والا څوک دی چې د الله د دینو کار کوي بیا یو علاج هم ذکر کو چې کله کله سړی د دعوت کار کوي تا ته څوک کنزل وکړي نو دا شیطان سړي ته وسوسه اچوي چې یاره ګوره دی درته لګیا دی کنزل کوي خو ته هم ورته یو 2 وکړه نو څه چل به وشي الله وایي نه به کې دا د شیطان وسوسه ده په دغه وخت کې ته ووایه چې فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ووایه نو دا وسوسه به څه شي ختمه به شي بیا ذکر کړل چې کله خلکو ته دعوت کې نو په دعوت کې به د الله د توحید دلیلونه هم ذکر کوي که نه نو هغې دپاره یو دلیل ذکر کړه چې دې خلکو ته وایي چې ای خلکو د هغه رب عبادت او بندګي وکړي چا چې شپه ورځ پیدا کړي بر نور سپوږمۍ پیدا کړي د الله نه علاوه ګوره د بل چا ته سجده مه لګوئ بیا ذکر شو چې ته خلکو ته دا خبره وکړي فإن استکبروا دوی بیا هم نه مني ځان لوی وګڼي نو الله وی پروا مه ساته زما په بندګۍ کې او زما په کبریا کې څه فرق نشي راوستی ځکه چې زما داسې مخلوق شته دی چې هغه شپه ورځ زما تسبیحات وایي او هغوی ستړي کېږي هم نه هغه څوک دي ملایک دا بیګانې درس اوس مخکې ذکر کوي اوس بیا د الله رب العالمین د قدرت او د هغه د توحید دلیل دلته بل ذکر کوي دې ته دلیل عقلي وایي د دې مخکې تعلق خو د بر اسمانونو سره او شمس او قمرو پکې د دې تعلق دی لاندې د ځمکې سره او په دې باندې زمیدار خلک به ډېر ښه پوهېږي الله چې دلته په کومه طریقه سړی پوهه کوي او د دې مثال د دې عقلي دلیل نه ثابتوي چې څنګه په باران سره الله انقلاب راولي ځمکه وچې باران سره څه شي لمده شي زمیدارې واړی وتره پکې راشي تخم پکې وکري ښایسته شنه تیغونه راوړي دقه رنګ چې د یو ځای کې قرآن بیانو نو علاقه کې به تبدیلي الله راولي عقلي دلیل مقصد دا دی ومن آیاته او د بعضې نښو د قدرت د الله تعالی نه انک تر الارض یقینا چې ویني به ته ځمکه خاشعتا وچه ګوره چې کله باران نه کیږي او په دې نیر کې موبه نه وي دا زمیدار کاکا چې دې پټوله ورشي نو دا ځمکه وچه پرته وي بعضې پټي نه سم کاڼی جوړ شوی سخته شوي که نه اوس الله وایي دغه وچه ځمکه خو تا وکتله اوس ورته مخکې ګوره الله پکې څنګه انقلاب پیدا کوي فاذا انزلنا علیها الماء
نو هر کله چې راوورو مونږه په هغې باندې اوبه د باران په دقه وچه ځمکه څه وشي باران اوس مخکې اهتزت تازه شي وربت او بوږه شي دا ځمکه چې لمده شي نو دا ځمکه داسې وپړسېږي سا ته پکې بیا تخم وکرو نو تخم ته څه شي بار ته راوځي نو ته چې پټي ته لاړ شي او باران د شپې وشو ته خوشحاله چې زه پټی مې وتره شو او بیا دې واړه او تخم دې پکې وکرو بیا یو 2 ورځې پس ورلې ښایسته غنم پکې ولاړ نو دې ته سړی خفه کېږي که خوشحالېږي دې ته خوشحالېږي خو مخکې الله یو خبره کوي چې ګوره دام یاد ساته قیامت درته را یادوي چې د دقه خپل پټي نه لوی عبرت دا واخله ان الذي یقینا هغه ذات احیاها چې دا وچه ځمکې تازه کړه لمحیي الموتى خامخا ژوندی کوونکی د مړو لره د دې نه به دا عبرت وه چې څنګه دا غنم تازه راویستل دقه رنګ به ما د دې قبر نه څه کوي دوباره ګوره زمیندار په څومره ښایسته طریقه الله موږ پوهه کوي دې پټي کې ستا دپاره لوی عبرت دی چې څنګه دا د دې وچې ځمکې نه شنه غنم راخیږي دقه رنګ به الله ما د دې قبر نه بیا راپورته کوي ځان ته به مې ودروي او څوک دې دا نه و چې دا دومره خلک چې مړه شوی دی دا په کروڑونو دا خو به ډېر ګران وي الله وینا انه على كل شيء قدیر یقینا الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی الله د قدرت نه څه لرې نه دي ومن آیاتی د بعض نخو د قدرت د الله تعالی انک ترى الارض یقینا ویني تزمک خاشعه وچا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت هر کله چې راوورو مونږ په دغه وچه ځمکه باندې اوبه د باران نو دا تازه شي وربت او بوږه شي ان الذي یقینا اغذات احیاها چې دا وچه ځمکه را تازه کړه لمحیي الموتى خامخا ژوندي کوونکی د مړو لره انه على كل شيء قدیر یقینا الله په هر شیز باندې قادر دی ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اور الله د خپل قدرت دلیل ذکر کړه په دې صورت کې بار بار دا مسله ډیره ذکر شوه چې الله د دې خپل کتاب عظمت بیان کو او کم خلک چې د دې خلاف کوي هغوی باندې څه وکړو رد بیا دغه مسله راوړي په دې صورت کې دا مسله ډیره ذکر شو ګوره مخکې دې صورت کې تیر شو اول الله وی چې دا خلک د دې قرآن نه څه کوي اعرضو مخ ته اړوي بیا ذکر کړل چې دا خلک نور تم وی چې لا تسمعوا لهذا القرآن دی قرآن ته غوږ مګ دی بلکې چې بیانېږي نو څه کوئ شور کوئ والغوا فیه بیا ذکر کړل فتوا م وربانې الله ولګوله د شي کفرو د کفر فتوا وربانې ولګېده اوس دلته الله دوی له یو بل نوم ږدي چې دې ته الحاد ویلی کېږي الله وی دا ملحدین خلق دي چې څوک د قرآن سره دومره بغض حسد او مقابله کوي دا ول اوس بل نوم دي الحاد خو اصل کې کګلیش ته وي کوګوالی ته خو دلته د الله په آیاتونو کې الحاد کولو معنی دا ده چې دوی معنی کې تحریف کوي د ځان نه ول مطلبونه راوباسي ډیر خلک داسې شته د خپل باطل او عقیدو دپاره به د قرآن آیاتونه تا ته پیش کوي د هغې به جدا مقصدي دی به خپل مقصد حاصلوي دې ته الحاد وی الحاد دې ته وی دا مخکې چې تیر شو چې کافرو به ویلې چې لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن ته ګورې غوږ کې نه دی شور کوئ دا مختلفې خبرې خلکو ته بیا وسوسې اچول دې ټولو ته الحاد وی نو الله اول دا خلق ذکر کوي بیا په 3 طریقو باندې دې خلکو ته یره ورکوي ان الذين يلحدون في آیاتنا یقینا هغه کسان یلحدون چې کګلیچ کوي دوی فی آیاتنا فآیاتونو زمون کې تحریف کوي خلق ته منع کوي د قرآن نه د خلکو نظرونه ړونه اړوي الله وی په 3 طریقو باندې یره ورکوم یاد ساتئ لا یخفون علینا نشي پټې دی دوی په مونږ باندې دا ډیره سخته کلمه ده
لکه یو سړي ته تی وې چې کوه څه دي مرضي خو ګورې ما نه پټېدی نه شي زه به دې خوښ شم الله وایي په موږ زموږ نه دا خلک نه شي پټېدلی بل افمن یلقا فی النار خیر آیا هغه څوک یلقا چې وغورځولی شي فی النار په اور د جهنم کې خیر دا غوره دی امن یا هغه څوک یأتی چې راشي آمنا امن والا یوم القیامت په ورځ د قیامت الله وایي تاسو خپله سوچ او فکر وکړئ عقل مې درکړي یو انسان هغه دی چې دی الله راولي څه ته غوځار کي اور د جهنم ته الله وایي خیر دا غوره دی که نه هغه انسان غوره دی چې دا په ورځ د قیامت ښه خوشحاله ښه برابر او ښه په امن کې مال راشي کوم یو غوره دی دا دویم غوره دی امن والا که نو دا کم چې اور ته غوځاري نو دا دغه خلک دي چې د قرآن څه کوي مقابله لکه د ابو جهل زوی دی عکرمه رضی الله تعالی پلار لوی کافر بچی ته الله اسلام ونصیب هغه د دې تفسیر خپله کړی دی او وایي د دې یلقا فی النار نه مې مراد پلار دی ابو جهل چې الله جهنم ته به غوځاري او وایي د دې امن یأتی آمنا یوم القیامه نه مراد عمار بن یاسر صحابي دی رضی الله تعالی چې ډېرې سخت اسلام دپاره دې کورنۍ ورکړي نو دا دویمه یاره وله ورکوي چې څوک د قرآن مقابله کې الله به کوم خوا غوځاري اور او چې څوک د قرآن سمینه کې الله وي دا به ډېر په امن کې مال راځي په ورځ د قیامت دریم اعملوا ما شئتم کوئ چې څه خوښه ستاسو الله ورته وایي کوئ چې څه مرضي خو ګورې یاد ساتئ انه بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی هغه عملونه چې تاسو کوئ لیدونکی دی کوه چې څه دي مرضي خو ګورې زی یي نه ما څه مطلب چې ورځ را روانه د حساب کتاب به در سره کوم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز وس الله رب العالمین د دې خپل کتاب د قرآن کریم یو شان ذکر کوي دې صورت کې بار بار داسې ذکر شو ګوره مخکې وربانې د کفر فتوا ذکر کړې وه اوس وربانې بیا دا ټاپه لګوي ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کوي بالذکر په قرآن سره د قرآن په نومونو کې یو نوم دی ذکر لوی ذکر چې کوم دی دا څه شی دی د الله کتاب د دې نه افضل ذکر بل نشته الله وی دا قرآن ورته بیانېږي دوی ته انکار کوي غوږ ورته نه ږدي بلکې نور خلک هم تمنه کوي لما جاهم هر کله چې راغلی دی دوی ته اوس الله د دې خپل کتاب شان ذکر کوي چې ګوره دا دومره عظیم کتاب ما را لېږلی دی دا خو د انکار کتاب نه دی چې څوک ته انکار وکړي بیا هم ته دا ظالمان کوي نو اول وانه لکتاب عزیز یقینا دا خامخا کتاب دی عزیز عزتمن قرآن کم کتاب دی عزتمن ها نو چې قرآن عزتمن دی نو طالب عزت خامخا درکوي کنه چې ته ورسره تعلق ساتي عزیز معنی عزتمن ورته ځکه یو خو د دې مثل نشته په دنیا کې دویم که دا ټوله دنیا راغونډه شي د قرآن مقابله نشي کولی چې داسې یو آیت خو دې جوړ کړي ذرا دې وړي داسې چیلنج الله ډېر ورکړی مخکې تیر شو بل واوره لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نرازی دی قرآن ته باطل من بین یدیه مخکې د دنه ولا من خلفه نه رستو د دنه خو د دې جملې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی په دې کې الله د دې قرآن رښتینوالی ذکر کوي د باطل نه مراد دلته تکذیب دی انکار کول الله وایي نه راځي دی قرآن ته باطل د مخکې نه او نه د رستو نه څه مطلب یعنی دی قرآن کریم چې مخکې موږ ته کم خبرونه د مخکې قومونو ذکر کړي آدم علیه السلام تذکره کړې ده قرآن کړي د عادیانو سمودیانو حالت ذکر کړی دی دا موږ نه مخکې تیر شوي د ځمکې د اسمان پیدایش ذکر کړي الله وایي دا داسې خبرونه دي چې ګورې دې باندې څوک هم نشي ویلی چې دا قرآن دروغ موږ ته وایي هر سړی تسلیموي چې واقعي بار اسمان شته ولاندې څه ده ځمکه ولا من خلفه نه رستو تر قیامته پورې چې قرآن کمې پیشنګویانې ورکړي دې ته هم څوک دروغ وغیره نشي ویلی هر سړی دا د قرآن بل کمال داسې رښتینی کتاب بل نشته بیا هم ته دا خلک انکار کوي دریم ذکر کوي تنزیل من حکیم حمید نازلېدل د دې د حکمتونو والا ذات د طرفه دی حمید ستایلی شوی دی دا هغه رب را لېږلی چې د هغه په هر کار کې صحیح حکمت او حمید هغه ذات دی چې د هغه صفات ډېر زیات بیانېږي ستایلی شوی چې ورته
ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الیم. دا اوس تسلی ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ګوره قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تعزیت پیش کوي. تعزیت معنی سره تسلی ورکول. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا قرآن بیانو نو خلکو به ورباندې مختلف نمونه کې خودل مخکې تیر شوي. کله به ورته ویلي انک لمجنون ته لیونی، کله به ویلي دا څه شاعر دی وما هو بقول شاعر، کله به وی دا کاهن دی، کله به ورته ویلي دا ساحر دی جادوګر دی، کله به وی دا گمراه دی. نور خلق هم ځان سره گمراه. په دې به خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېده که نه چې اوس یو عالم په یو علاقه کې خلق ته ښه دعوت ورکوي، د جهنم نه بچ کوي، جنت دی راولي، او خلق الټه په هغه باندې قسمه قسم بدنامي او نمونه لګي، نو سړي دا زړه څه شي خفه شي. نو داسې وخت کې الله اوس خپل نبي ته تسلي ورکوي چې پیغمبره ته مه خفه کېږه. دا صرف تا ته خلق چا نه دي ویلي، بلکې ستا نه مخکې رسول ډېر رسولان تیر شوي، هغوی ته به هم خلکو دقه شان نومونه ویل. ورته به وي تاسو یو ته به وي ته لیونی، کله به ورته ساحرې، کله به ورته شاعرې، کله به ورته وي جادوګرې. نو دا تسلی ده. ما یقال لک نه دي ویلې شوي تا ته الا مگر ما هغه قد قیله چې یقینا ویلې شوي دي للرسول رسولانو ته من قبلک مخکې ستانه. دا خلک چې په تا کم الزام کم نمونه ږدي دا مخکې ټولو رسولانو سره داسې کار شوي. نو هغوی څه چل کړی و؟ صبر که نه. نو بس تم صبر کوه. په دې کې زمونږ ستاسو دپاره ګورئ لوی سبق دی. قرآن چې بیانې په تا به خلق قسمه قسم نمونه ږدي، که نور نه دا یو ټاپه خو ورسره ضرور دی وایي دا وابي دی، بس ختمه خبره. دا خو د باندې په اسانۍ باندې ښځې هم وایي دا وابي دی او سړی به هم وایي وابي دی. قرآن به نه پرېږدي، خپل بیان جاري ساته. وایي دي خلک رسولانو ته یې ویلي دي، نو مونږ خو ډېر کمزوري خلک. اوس الله وایي ان ربک لذو مغفرة، یقینا رب ستا خاوند د بخښنې دی. څه مطلب؟ دقه خلک چې د قرآن خلاف کوي، که چېرته توبه یې ویسته الله وایي زه ورته څه کوم بخښنه. ګوره الله څومره رحیم دی. هغوی د قرآن سره دشمني کوي، الله وایي خیر دی توبه دې وباسي، دا شته کارونه به ورته څه کړم معاف پرې کړم. خو که توبه نه وباسي وذو عقاب علیم، او خاوند دی د عذاب دردناک، بس مال راځي زه به برابر کړم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. په دې صورت کې درې اعتراضات اصل کې ذکر کېدل د دې مشرکینو، شبهات هم ورته و اعتراضات. دوه مخکې تیر شوي یاد دي چاته؟ په نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څه ویلي؟ نه، دې صورت کې تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ستا په خبرو باندې منګه نه پوهېږو. دی ورته ویلي و که نه؟ هغه ورته ویلي چې زه خو ستاسو په شان بشر یم، زم د دې ځای اوسېدونکی یم، څنګه زما په خبر نه پوهېږي؟ څه پیری یا فرشته خو نه یم. ذهن ته راغلو یو دا و. دویم خلق به د دې قرآن نه منې کول قسمه قسم وسوسې. جواباتو شو دلته دریم دی. دا واورئ، د مکې مشرکانو به نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا اعتراض کو چې دا عربي دی. نبی علیه السلام ژبه څه وه؟ عربي وه که دا عربي دی. که ده چېرته دا قرآن په عجمۍ ژبه کې راوړی وي، د عرب نه علاوه چې دا څومره ژبې دي، که فارسي ده، پښتو، اردو، پنجابي، انګریزي دي، ټولو ته عجمي ژبې وایي. که د عربۍ نه علاوه په عجمي کې راوړی وي نو موږ به ورسره څه کړی وي؟ منلی به مې. هلکه ولې به منلی وي؟ ځکه چې دا عربي دی، معلومیږي چې دا قرآن په عربۍ کې دا د په خپله جوړ کړی، ځکه د ده ژبه څه ده؟ عربي ده. دی اعتراض دی د آیت کې ذکر کېږي. الله رب العالمین ورته وایي چې قرآن ما ځکه په عربۍ کې نازل کړی دی، که عجمۍ کې مې نازل کړی وی نو بیا خو ستاسو دوه اعتراضه د یو په ځای جوړېدل. څوم جوړېدل؟ وس یو کوئ بیا به هم دوه اعتراضه کول. نو ګوره ولو جعلناه که چېرته نازل کړی وی مونږ قرآنا قرآن عجمیا په عجمۍ ژبه کې، الله وی ما ځکه عربۍ کې نازل کړی عجمۍ کې چې بیا به هم اعتراضونه د یو په ځای دوه کړی وي. اول اعتراض به هم دا کولی لقالو خامخا ویل بدوی چې لولا فصلت آیاته،
ولی تفصیل سره نه دی بیان شوي آیات و آیاتونه د دې یو بم دا ده ځکه که عجمۍ کې بیا به تاسو ویل چې د دې د آیاتونه ډېر واضح نه دي ما درته مخکې ویلي چې په ټولو ژبو کې د فصاحت او وضاحت والا ژبه دا کومه یوه ده عربي د ځکه خو الله خپل کتاب دپاره دا ژبه غوره کړې ځکه یې پکې نازل کړی که بله ژبه کې دا کمال وي الله به قرآن په هغې کې نازل کړی نو الله ځکه وي چې بیا به هم ویلي چې د دې د آیاتونو کې خو داسې فصاحت بلاغت نشته بیا به هم دا اعتراض کولی دې وجې نه کوم چې ماهرین د لسان دي په دې ژبو کې چې ډېر ماهرین دي هغوی لیکلي وي په هره ژبه کې 500 کاله پس خامخا څه بدلون راځي واحد یو عربي ژبه ده چې په دې کلونه به تیر شي خو دې کې به بدلونه رانشي دا دومره فصاحت بلاغت ژبه د الله ځکه قرآن دې دپاره غوره کړي دویم که چېرته ما قرآن په عجمۍ ژبه کې نازل کړی نو بیا به تاسو دویم اعتراض کولی چې پیغمبر عربي دی او قرآن څه شی دی عجمي نو څو اعتراض شو بیا دوه نو بیا به هم دوه اعتراض کړو نو دویم دا ذکر کوي اعجمي آیا دا قرآن عجمي دی و عربي نو پیغمبر عربي دی بیا به هم دا الټه به هم بیا خبرې کوي چې دا څنګه چل کتاب په عربي نه پیغمبر عربي دی او قرآن عجمي دی اوس الله وی قلت اوایا هو للذین آمنوا هدى وشفاء دا قرآن د هغه کسانو دپاره چې ایمان راوړی سراسر هدایت دی و شفاء نو د زړونو دپاره شفا ده په قرآن کې هدایت هم دی که ظاهري امراض دي ځان وربانې دم که الله به دې روغی او د باطني امراض هم شفا د منافقت قرآن ختمي ځکه قرآن یې درته ښیي که نه چې دا منافقت خصلتونه دي اوس برعکس خلق ذکر کوي والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر او هغه کسان چې ایمان نه راوړي په دې قرآن په غوږونو د هغوی کې وقر درونوالی دی مطلب دا نه دی چې کاڼه دي غوږونه کار نه کوي غوږونه کار کوي خو چې دا بیانېږي نو په غوږونو کې څه ورکي ګوتې پکې ورکي ځان ته په زوره کوڼ کي نو دته به څه هدایت او شفا میلاو شي دویم وهو او دا قرآن علیهم په هغوی باندې امن ړونوالی دی عما خو اصل کې ړون ته وایي څه مطلب قرآن رالی دا په هغوی باندې حجت جوړ شو نو بس دوی ته ځان څه که ځان یې په ړندو کې واچو الله وایي دا خلک د دې قرآن نه داسې تښتي ګوره دا عجیبه تشبیه ورکوي اولئک دغه کسان داسې دي ینادونه چې آواز ورکړي دی شي دوی ته من مکان بعید د ځای لرې نه لکه څنګه چې یو لرې ځای کې یو کس ولاړي او ته ورته د دې ځای نه چغې وی نو هغه خو یې نه اوري که نه نو الله وایي دا خلک هم دې قرآن ته ښه نږدې دي خو داسې ته تښتي لکه لرې ځای نه چې ورته ته څه وې چغې وی بس غوږ ورته نه کړي د الله غټه ګیله ګوره یې کړې ده ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد دا اوس دې کې بیا تسلی دی یو تسلی مخکې تیر شوه دا تسلی مؤمنانو تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله نبی ته وی چې پیغمبر او موږ ته وی چې په دې قرآن باندې خدا خلک اعتراضونه کوي قسمه قسم مقابلې کوي خو الله وی تاسو ځکه مخه پکېږئ چې مخکې یو نبی تیر شوی د هغه نوم موسی علیه السلام هغه ته ما کتاب ورکړو کوم کتاب تورات نو په دې تورات هم بني اسرائیل ډېر زیات اعتراضونه کړي سورة البقره کې څه تیر شوي د غوا په مسله کې څومره قصه جوړه کړې وه لنډه خبره وه دوی پکې دومره نخرې او خبرې اوږده کړې وه نو دا تسلی ده چې که دا خلک اعتراضونه کوي نو خیر دی دوی خو موسی علیه السلام هم ډېر زیات تنګ کړی و ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب فاختلف فی اختلاف کړو هغه خلکو په هغې کې بیا سوال لازم چې کله بني اسرائیلو د تورات مخالفت کوو نو الله ولې سمدس ورباندې عذاب نه راوستو یا د قرآن خلق مخالفت کې پکاردار چې سمدسي بس راونیسي که نه الله جواب کوي ولولا کلمتون که چرته نوې فیصله سبقت چې تیره شوې ده من ربک د ربستا مطلب دا دی چې الله رب العالمین د یو قوم د هلاکت دپاره خپله نیټه مقرر کړې الله وایي که داسې نه وي لقضی بینهم نو خامخا اوس به فیصله شوې په میند دوی کې بس الله د هر چا دپاره خپل یو نیټه مقرر کړي چې پوره شي نو بیا به ورباندې عذاب راځي وان لهم لفی شک منه مریب یقینا دوی خامخا
لفی شک خامخا په شک منه د دې تورات نه مریبون په کلک شک کې بنی اسرائیل د تورات په باره کې ډیر شکوک کول لکه نن سبا چې کافر بعض مشرک د قرآن په باره کې وصلی الله وی من عمل صالحا چا چې عمل کو نیک فلنفسی نو فایده د خپل ځان ده کدی نیک عمل کو نو تاته فایده ورسی ومن اساء او چا چې بد عمل کو فعلیه نو وبال پاغه باندې دی خو یاد ساته وما ربک بظلام للعبید او نه دی رب ستا ظلم کوونکې په خپلو بندګانو داسې نه ده چې تا به یو ګناه نه کړي الله به دې پراونی سي الله وایي زه ظلم په چا باندې نه کوم ومن آیات او بعض د نخو د قدرت د الله تعالی نه انک تر الارض یقینا ویني به تزمک خاشعه وچا فاذا انزلنا نو هر کله چې را اورو مونږه علیها الماء په دغه وچ ځمکه باندې اوبه اهتزت تازه شي وربت اوبوږه شي ان الذي یقینا اغذات احیاها چې دا وچ ځمکه را تازه کړه لمحی الموتى خامخا را ژوندي کوونکې د مړو لرا انه علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پر شی باندې قادر دی ان الذين يلحدون في آیاتنا یقینا هغه کسان چې کګلیش کوي دوی په آیاتونو زمون کې الله ویلا يخفون علیها نشي پټېدلې دوی په مونږ باندې افمن یلقى آیا هغه څوک چې وغورځولې شي فی النار په اور د جهنم کې خیر دا غوره دی ام من یأتی آمنا یوم القیامه یا هغه څوک چې راشي امن والا په ورځ د قیامت اعملوا عمل کوي ما شئتم سچ خوخ استاسو خو یاد ساتي انه بما تعملون بصیر یقینا اغه عملونه چې تاسو کوي الله پلیدون کې دي ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم یقینا اغه کسان چې کفر کړي په قران باندې هر کله چې راغلي دوی ته الله وی و انه یقینا دا قران چې دی لکتاب عزیز خامخا کتاب عزت مند دی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نرازی دیتا باطل د مخک د دن ورستو د دن تنزیل من حکیم حمید نازل دل دی قرآن د اغا ذات د طرف ندی چې حکمتون والا دی استایل شوی دی ما یقال لکا ندی نشوی لیکی دی تا تا الا مگر ما اغا قد قیلا چویلی شوی للرسول رسولانو تا من قبل کا مخکستانا الا ربک لذو مغفرت یقینا ربستا خاوند بخنه دی سوک چې توبه وباسي وذو عقاب علیم چې سوک توبه نه وباسي نو خاوند عذاب دردناک دی الله وی ولو جعلناه کچرت نازل کړي مونږه قرآن جميعا په جمعي جبکی لقالوا نخما خویل بدوی لولا فصلت آیاتو ولی جدا جدا ندی بیان شوی آیاتونه د دې قرآن دویم اعتراض به کوله اعجمیون آیدا قرآن پا جمعی کې دی و عربیون او پیغمبر عربی والا دی قلت ورته وایا هوا دا قرآن چې دی للذین آمنو د هغه کسانو د پاره چې ایمان راوړي هدن هدایت دی او شفاء او شفا ده والذین او اغا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه دی راوړی دوی فی آذانهم وقر په غوږونو د دوی کې درونوالی دی وهو علیهم عمی دا قرآن په هغوی باندې حجت دی اولئک دغه کسان داسې دي ینادون چې آواز ورکېدی شي دوی ته من مکان بعید د لرې ځای نه ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته تورات فاختلف فيه نو اختلاف کړو بنی اسرائیل په دغه تورات کې ولولا کلمه کچرته نوې فیصله د عذاب سبقت مخ کې تیر شوی من ربک د طرف درفستانه لقضی بینهم نو خامخا فیصله بشوی اوس په من د دوی کې وان لهم یقینا دوی لفی شک منه مریب خامخا په شک کې د دې کتاب نه مریب پکلک شک کې من عمل صالحا چا چې عمل کو نیک فلنفسی نو فیدی د خپل ځان دا ومن ساء چا چې بد عمل کو فعلیها نو وبال پاغ دی
یاد ساته وما ربک بظلام للعبید، نه دی رب ستا ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې.